پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم. دا د الله کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته. هدایت دی د هغو پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي، لمونځ قایموي، کوم روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګوي. او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی قرآن، او کوم کتابونه چې لتانه مخکې نازل کړی شوي وو پر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري. داسې خلک د خپل رب له لوري په سمه لاره دي او همغوی بری موندونکي دي. کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړ هغو ته یو شان ده، که ته هغوی وویروي یا یې ونه ویروي په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي. الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی. ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. هغوی له الله او مؤمنانو سره غولونه راخیستې، خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغو سره د دې شعور نشته. د هغو په زړونو کې یو ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه، او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ، نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو. پام ولرئ په حقیقت کې همدوی فساد کوونکي دي، خو شعور ورسره نشته. کله چې هغوی ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی همغسې تاسې هم ایمان راوړئ، نو هغوی همدا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو؟ پام لرئ په حقیقت کې خود دوی په خپله کم عقلان دي، خو دوی نه پوهیږي. کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی، او کله چې په ګوښه ځای کې له خپلو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو، او په دې خلکو ملنډې وهو. الله په دوی ملنډې وهي او دوی ته په خپله سرکشۍ کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې ګمراهي اخیستې ده، خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅ کله په سمه لاره نه دي. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترږمویو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، دوی اوس نه راګرځي. یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له آسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده. دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي، او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي دي. د برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي. کله چې یو څه رڼا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي، او کله چې ترږمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي. که د الله خوښه وای نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای. په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی. ای خلکو، د خپل هغه رب بندگی غوره کړئ چې ستاسې او له ستاسې نه د مخکنیو تیرو شوو خلکو ټولو هستوونکی دی. ستاسې د نجات هیله یوازې په همدې توګه کېدای شي. هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې ځمکه فرش وغوړوله، اسمان یې چت جوړ کړ، له پاسه یې اوبه راوورولې او په هغو سره یې هر ډول حاصلات راوویستل، تاسې ته یې روزي ورسوله. نو کله چې تاسې په دې پوهیږئ نو نور د الله سیالان مه انګیرئ. او که تاسې په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زموږ دی که نه، نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ، خپل ټول هم فکران راوبولئ، یوازې الله پرېږدئ، نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ. که تاسې رښتیني یاست نو دا کار وکړئ.